بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې ثناءالله صفت دی، د زابل ولایت اوسېدونکی یم او فعلا زابل کې یو مدني ټولنه لرم چې د ترنک مدني ټولنې په نامه باندې. ترنک مدني ټولنه په 1998 کال کې د 5مې میاشتې د شپږمې میاشتې په 28 تاریخ باندې خپل فعالیت دلته رسمي پیل کوي او تر اوسه پورې دوام لري. نو 3 کاله موږ د دې جواز وروسته بیا بل جواز اخلو. فعالیت مدعا دی چې دا ټولنه خدمت ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، باید دې ټولنې ته کار وکړو. نو زما یوازینی هدف دا و چې زه ټولنه جوړه کړم چې زه د زابل د غریب ولس، بیچاره ولس دپاره کار وکړم او د زابلیانو دپاره د زابلیانو غږ یو ځای ته ورسوم، زابلیانو ته هغه څه وکړم چې زابلیان ته وړ دي او زابلیان ضرورت ورته لري. بل یو علمي پروګرامونه موږ لرو او په دا اوس وروستي کې چې ورښتونه وسوه د لارې په خلاصولو کې موږ تقریبا 3-4 ورځې په نوره کې لاره خلاصوله، په هغه باندې مصروف وو. دلته بازار کې د هوټلونو باندې د حوادثو ریاست لخوا څخه په همکاري باندې موږ ته څه راکړل سوي وو هغه مو ورکول او د هغه نه وروسته زابل کې په کورونو کې کم کور نړېدلی، کم کور یا غریب وي هغه راسره رجستر کړی د حوادثو ریاست ته ورغلي، هغو دپاره مو داسې څه کړي چې د دوی ورته ضرورت و هغه شیان مو ورته اخیستي دي او د زابل په تجارانو باندې ګرځېدلي تقریبا 10 کورنۍ 12 کورنۍ دپاره موږ د دوی دپاره نغده راټوله کړې ده او هغه هم بیا هغو ته رسولي. د ټولنې لامل دا و چې ډېری ځوانانو دلته رسمي ادرس یې نه درلودی او ما وغوښتل چې زه دغو ځوانانو ته یو رسمي ادرس جوړ کړم. د یو رسمي ادرس له لارې موږ باید د دې ټولنې، دې ولایت او دې ولس ته خدمت وکړو. نو زما یوازینی علت دا و چې زه د دې ولس دپاره راپورته سم او دې ولس ته خدمت وکړم تر څو د دوی ستونزې هوارې